او به شفقت د نبی صلی الله علیه وسلم نو د شفقت خو پختنه مکوا د رحم پختنه مکوا دومره مهربان او رحیم پیغمبر الله مونږ ترا کړی دی چې په هر یو حال کې وت خپل امتی یاد دی په حالت د مرګ کې وت دعا کوي په مونږ کې وت دعا کوي حتی چې په قیامت کې نه پریدي د قیامت کې به رب العالمین نه سوال کوي چې الله زما امت او زما امت پر روایت د مسلم کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام دا دعا ولستله داغه قول ولست رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم او د عیسی علیه السلام قول دسده ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ولست لا سنه الله ته چت کړو وی جړل سخت و جړلې الله جل جلاله جبريل عليه السلام ته فرمایل چې ورشه د محمد رسول الله نه پوښتنه وکړه چې څه حال دې ولې جاړي جبريل عليه السلام راغله نبی صلی الله علیه وسلم ورته ټول خبر ورک الله پاک جبريل عليه السلام ته فرمایل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایا اغه ته ووا چې هیڅ کله به تا موږ د امت مبارک تا خفنکو او تا موږ خوشاله کو چې تاسو غواړي هغه بستا د امت سره وکړو دومره یو رحیم پیغمبر دومره یو کریم پیغمبر خو نن راشه د امت حال وګوره کنه قسم په الله دغه امتی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت سره دشمنی کوي د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت د ختمولو لپاره ډیر څه کوي پیسې لګي ځان لګي مهنت کوي خپل انرژي مصرفوي خو دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت ختم کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت متبعين دا ختم کو خدا ګره به زه سوچونه دي د نبی صلی الله علیه وسلم سنت نه ختميږي د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت متبعين دا نه ختميږي کلا وحاشا ترمذی کی روایت ده عجیب روایت چې مشهور ده ډیر د قیامت پر ورځ به د خلک تنگ شي الله پاک به ډیر زیات غوسه الله به حساب نشورو کوي دا خلک براغون شي دا به وایي چې د آدم علیه السلام خواله ورزو چې الله ته شفاعت وکړي چې یا الله دا حساب کتاب شروع کا نور د دې ګرمۍ او د دې سختۍ طاقت نور موږ نه لرو دا خلک به ټول لاړ شي آدم علیه السلام ته و فرمایي چې یا آدم ته خو هغه څوک چې د ټول انسانانو پلاري الله رب العالمین ته خپل لاس باندې جوړ کړی الله رب العالمین پتا کې روح پکړی دی او ته خو هغه څوک چې رب العالمین ته د ټول ملائک په سجده کړي باندې ورشه او الله پاک ته سفارش وکړي چې الله دا حساب کتاب شروع کړي آدم علیه السلام و خپل عذر پیش کړي چې هغه خدای چې مانه په جنت کې شوی و زه د هغه وجه د رب العالمین خواله نشم ورتله خو تاسو ورشي د نوح علیه السلام خواته هغه بستاز د لپاره سفارش وکړي خلک براغون شي د نوح علیه السلام خواته به ورشي نوح علیه السلام ته و فرمایي چې یا نوح د الله پیغمبري هغه څوک چې دنیا ته د آدم علیه السلام پس دویم کس راغلی اول نبی چې د دنیا ته راغلی ورشه الله ته سفارش وکړه الله ته شفاعت وکړه چې الله دا حساب کتاب شروع کا نوح علیه السلام ورته په جواب کې و چې دا زما کار نه دی او زه د دې طاقت نه لرم ولی ځکه الله نه ما داسې یو سوال کړو چې هغه زما دپاره هغه لایق نه ما د الله نه کړو نو زه د الله مخې ته نشم ورتلی نوح علیه السلام دا کار کم کار کړو کله چې د خپل بچی د لپاره دعا وغوښتله هغه بچی چې هغه مشرکو او الله ته ویل چې الله تا ویل چې ستا اهل زنه غر کوم دا بچی زما اهل دی الله پاک ته فرمایل چې دا ستا اهل نشي کېده دغه خدای به ورته وخی نوح علیه السلام ته فرمایي چې ورشي آدم علیه السلام ته ورشي ابراهیم علیه السلام ته هغه به دا کارو کی دا خلق بټول ورشي ابراهیم علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام ته و فرمایل چې ګوره ته د الله پیغمبري د الله خلیل د الله دوست مونږ باندې ډیره زیاته سختی ده ورشه الله پاک ته شفاعت وکړه چې دا حساب کتاب شروع کی ابراهیم علیه السلام وته فرمایي چې دا زما کار نه دا زنه شم کوله ولی زکه چې مان دروغ ویل شوی دی یو هغه دروغ چې کله دی قوم
ما ته وفرمایل ما ته ویل چې زمونږ سره اختر ته وځه وای ما ته ویل چې زه مریض ما زه نشم وتلی یو دا او یو دوه ځای کې نور چې هغه دروغ نه دي دا ټول دروغ کې نه حسابېږي دې ته توریه وای خو بین ابراهیم علیه السلام دې ته خپل عذر پیش کړي دین وروسته به دا خلک راشي عیسی علیه السلام ته به راشي عیسی علیه السلام ته به ووایي چې ګوره ته د الله پیغمبر او ډېر یو محبوب کس الله ته ورشه او الله ته سوال وکړه الله نه وغواړه چې الله پاک زمونږ نه دا سختی ختمه کړي او حساب کتاب شروع کړي عیسی علیه السلام ورته کوم خپل خطایي پیش نه کړي خو ورته ووایي چې بس زه دا کار نشم کولی عیسی علیه السلام به ورته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وښیي چې ورشئ هغه سړی د دې طاقت لري هغه د دې لایق دی نو دا خلک به راشي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغې ته به وفرمیل چې الله ته شفاعت وکړه نبي صلی الله علیه وسلم په هغه ځای باندې الله ته په سجده باندې پریوځي او داسې دعاګانې به ووایي داسې دعاګانې چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ما ته اوس نه دي یاد الله به راته په هغه وخت کې به دې ذهن کې راواچوي هغه دعاګانو نه وروسته به زه پاڅېږم الله پاک به ما ته وفرمایي چې غواړه چې څه غواړې تا ته به درکول کېږي او که شفاعت کې ستا شفاعت هغه قبلیږي